ستړي مشئ وخت مو په خیر. دا شمشاد دی او تاسې د 7 بجو یو ساعته خبري ټولګه ګورئ. نن یکشنبه د وږي اسمبلۍ شپږمه او د اګست 28مه نیټه ده. په دې یو ساعته خبري ټولګه کې مو له سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو او تحولاتو هم خبره وکړو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. امریکایي الوتکې له پاکستان راپورته کیږي. اسلام آباد د افغانستان پر ضد خپل هوایي حریم امریکا ته واک کې ورکړی. پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپله فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي. امنیت شورا پر سبا بیا راټولیږي. پر طالب مشرانو د سفر بندیزونو 2 ناستې بې پایلې وې. د افغانستان لپاره ډېر عملي او مثبت نتایج ونه لري. یوازې هغه مسایل چې لوی قدرتونه یې د خپلو اندېښنو په توګه مطرح کوي او یا د دوی د توجه وړ دي، هغه به د بحث محور وي. د ترهګرۍ قرباني ترهګري نشي روزلی. له افغان خاورې نه د روس او هند اندېښنو په اړه تحلیلونه متفاوت دي. هغه ځای ته مراجعه وکړي چې دغه ډلې ټپلې یا ترهګرې ډلې ورکې روزل کیږي چې هغه پاکستان ده. او د تایوان حریم ته د امریکا سمندري ځواک کښتیو داخلېدو ته چین غبرګون وښود. ډېر ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. ملي دفاع وزارت وایي اسلامي امارت په ټول افغانستان بشپړ حاکمیت لري. رسنیو مرکز کې د ملي دفاع وزارت خپل کلنی راپور وړاندې کړ. مولوي محمد یعقوب مجاهد ویل امریکایي بې پیلوټ الوتکې له پاکستانه پورته کیږي او په پاکستان یې غږ وکړ چې دې چارې ته دې اجازه نه ورکوي. مجاهد ویل تیر کال 60 الوتکې بیرته رغولي او د اردو له لیکو نه 15,000 کسان ویستلي دي. د ملي دفاع وزیر هم مني چې د افغانستان په هوایي حریم بې پیلوټ الوتکې ګرځي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې دغه الوتکې له کومه ځایه پورته کیږي او بیا افغانستان ته داخلیږي وویل چې زموږ کوم معلومات دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپله فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نه کړي. دفاع وزارت دلته خپل یو کلن راپور وړاندې کړ چې تر ډیره اداري لاسته راوړنو باندې تکیه و. د دفاع وزارت لوی درستیز وایي چې د تصفیې کمیسیون په مرسته یې له لیکو نږدې 15,000 هغه کسان لرې کړي چې شکایتونه او نیوکې پرې موجودې وي. در جریان و ختم مأموریت کمیسیون تصفیه صفوف به تعداد 4,485 تن از افراد نسبت به علل مختلف از صفوف اخراج گردیده و در تمام قماندانیت‌های مرکزی و ساحوی پروسه تفتیش و ارزیابی جریان دارد. ملي دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول افغانستان د دوی حاکمیت دی او چاته به اجازه ورنکړي چې ګډوډي جوړه کړي. یعقوب مجاهد وایي چې تر اوسه یې 80 چورلکي الوتنو ته چمتو کړي او نږدې 50 کسه مسلکي پیلوټان، انجینران او د هوایي ځواک غړي بیرته هیواد ته راستانه شوي او په دندو یې ګمارلي. د هوایي ځواکونو په ځانګړي ډول د تخنیکي او مسلکي څانګو فعالول چې تر اوسه پورې تر 80 ډیری الوتکې ترمیم او الوتنې ته چمتو شوي دي او تر اوسه پورې په بیلابیلو موخو کې اکمالاتي بیړنۍ مرستې د پرسونل لیږدول الوتنې په دې اړه ډیرې زیاتې الوتنې ترسره شوي دي. کلنی راپور کې دفاع وزارت په سرحدي سیمو کې د نظامی سرکونو او پوستو جوړولو وایي چې په 10 هغه ولایتونو کې سرحدي ځواکونه ځای پر ځای کړي چې فرضي کرښې ته نږدې دي. ملي دفاع وزارت وایي چې تر اوسه یې نږدې 150,000 اردو برابره کړي او د پلان وړتیا سره سم به نور هم وروزي. کورنیو چارو وزارت هم د تیر یو کال لاسته راوړنې له ملت سره شریکې کړې. د یاد وزارت مسؤلینو په خبره کابل او ولایتونو کې 10,000 پولیس په یونیفورم ملبس کړي او دا لړۍ دوام لري. کورنیو چارو وزارت وایي له عادي بودیجې 10% او له انکشافي بودیجې تر دې دمه 33% مصرف کړي او له بېلابېلو برخو یې څه باندې 4 میلیارده افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د دې وزارت په چوکاټ کې موازي ادارې یا له منځه وړي او یا یې هم پکې اصلاحات راوستي دي. د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال نور جلال جلالي وویل چې په تیر یو کال کې فساد سره جدي مبارزه کړې او پولیس په ځانګړي یونیفورم ملبس کړي دي. ټول موازي ادارات مدغم او یا اصلاح شوي دي. د جلب و جزم لړۍ
ګړندی شوې ده. متخصصو ځواکو کدرونو ته کاري فرصتونه برابر شوي. د نظامي ډیسپلین او په ټولنه کې د نظم د برقرارۍ په موخه ټولو پولیسو ته واحد یونیفورم ترتیب شوی چې د عملي کېدلو چارې په جدیت سره روانې دي. کورنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې سلګونه مخالفین وژلي او نیولي او په پاسپورت کې ښکیل جالکاران او ګڼ شمېر د مخدره توکو قاچاقړونکي نیول شوي دي. 243 تنه د هیواد او خاورې دښمنان وژل شوي دي. 22 تنه د هیواد دښمنان ټپیان شوي دي. 230 د هیواد او خاورې دښمنان نیول شوي دي. 314 تنه د دښمن له ډلې اسلامي امارت ته تسلیم شوي دي. کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو مسلکي کېدو ترڅنګ په تیر یو کال کې څه باندې 4,000 کسان د یاد وزارت په اډانه کې ګمارلي چې نږدې 3,000 یې پکې د تیرې ادارې دي. 2,141 تنه مجاهدین او 2,214 تنه د تیر نظام منصوبین په بېلابېلو نظامي بستونو کې تعین بس شوي. جمعاً 9,216 تنه مجاهدین د شته میکانیزمونو په بنسټ د ساتونکو په توګه جذب شوي دي او عملاً په دندو ګمارل شوي. مسؤلین وایي چې د ویزو د تمدید پاسپورټونو ویش او له نورو برخو څخه یې تیر کال څه باندې 4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي او له 300 زیات جالکاران یې نیولي دي. ورته مهال کورنیو چارو وزارت وایي چې زرګونه غیر قانوني سپکې او درنې وسلې نیولې او زرګونه کیلوګرامه مخدره توکو نیولو ترڅنګ یو شمېر قاچاقړونکي هم نیولي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بند دروازو تر شا په افغانستان خبرې کوي. دا ناسته د روسیې په غوښتنه رابلل شوې ده خو اجنډا یې تر اوسه څرګنده نه ده. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر روان اقتصادي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. کارپوهان وایي نړیوال د خپلو ستراتیژیکو موخو لپاره افغانستان باندې فشارونه او بندیزونه زیات کړي او له دې لارې سرپرست حکومت سره کوم تفاهم ته نشي رسیدی. ملګرو ملتونو کې امریکا، فرانسه او بریټانیا هڅه کوي په طالب مشرانو بندیزونه جاري وساتي. د دوشنبې په ورځ ملګري ملتونه د افغانستان په اړه ناسته لري. دا ناسته چې د بندو دروازو تر شا کیږي د مسکو په غوښتنه رابلل شوې خو اجنډا یې تر دې دمه نه ده معلومه چې غړي هیوادونه به په څه بحثونه او پریکړې کوي. خو تر دې دمه مخکې 2 هغه ناستې بې پایلې وي چې غوښتلي د طالب مشرانو په بهرنیو سفرونو بندیزونه ولګول شي. روسیه او چین د امریکا خلاف دي او په طالب مشرانو د بندیزونو د لرې کېدو ملاتړ کوي. کارپوهان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سبانۍ ناسته کې به لوی قدرتونه د افغانستان پر سر په اختلافي مسایلو خبرې وکړي چې پایلې به د افغانستان لپاره ګټورې نه وي. د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه یوازې پر هغه موضوعاتو باندې بحث وشي چې د لویو قدرتونو د ترمنځ د اختلاف موضوعات دي او دا به د افغانستان لپاره ډېر عملي او مثبت نتایج ونه لري. یوازې هغه مسایل چې لوی قدرتونه یې د خپلو اندېښنو په توګه مطرح کوي او یا د دوی د توجه وړ دي هغه به د بحث محور وي. د افغانستان په تړاو تیر یو کال کې زیاتې ناستې وشو خو د طالبانو او نړیوالو په سیاستونو کې د پام وړ بدلون ونه لیدل شو او افغانستان لا هم په سیاسي انزوا کې پاتې دی. په پام کې ده چې په دې ناسته کې نړیوال د طالب مشرانو د سفرونو په بندیز بیا سره خبرې وکړي خو ټینګار دا ده چې بندیزونه یوازې سیاسي انزوا اوږدولی شي خو د افغانستان مسله به حل نه کړی شي. د افغانستان او د نړۍ دپاره دا پکار دی چې د ډایلوګ له طریقې نه ستونزې حل کړي نه د بندیزونو له طریقې نه. بندیزونه کومې ستونزې نشي حل کولی مګر هم انزوا به نور هم را اضافه کړي فاصلې به نور هم را ډیرې کړي او د افغانستان ملت به نور هم وځورېږي او دغه ستونزو ته به الیره هم پیدا نشي. د امریکا له لوري د افغانانو کنګل شوې شتمنۍ هم د بحث یو محور کېدی شي خو اندېښنه دا ده چې امریکا به د افغانانو پیسې مرستندویه موسسو ته ورکړي چې اوس چین او روسیه هم غواړي په دې کې ونډه ولري. روسیه و چین به امریکایی‌ها میگن که شما خارج شدین و افغانستان در یک بحران فقر و بحران بشری رها کردین توسط تعزیرات و اینها. در این مجلس فردا این گپ میزنن و امریکایی‌ها میگن که خب در این صورت ما یک سی پولای افغانستان به این جی او ها میسپاریم که به این بحران ها رسیدگی شود. اما روسیه و اینا هم علاقه دارن که این جی او های از اونا هم یک سی از این پول ها را
گرفته بتانه. له هیلو او اندېښنو سره به ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه ناسته کې د افغانستان او افغانانو په برخلیک څه کیږي، خو غوښتنه دا ده چې نړیوال دې د افغانستان قضیه حل کړي او په فشارونو او بندیزونو دې دغه هیواد بحران ته نه بیایي. هند او روسیې تازه په افغانستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو دغه اندېښنې هغه مهال له منځه ځي چې د ترهګرۍ ملاتړ او روزونکی هیواد د نړۍ له نقشې پورته شي. دوی وایي افغانان نه ترهګر دي، نه ترهګر روزي او نه هم ملاتړ دي، بلکې خپله د ترهګرۍ او دسیسو قرباني دي. د سیمې زبرځواکو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ زیاتېدو په تړاو اندېښنه ښودلې چې د کتونکو په باور دا یو ډول نوی سیاست دی چې نوي دهلي او مسکو د کابل پر وړاندې غوره کړی. تحلیل کوونکي وایي د ترهګرۍ زیاتېدو په تړاو د سیمې اندېښنې به تر هغې موجودې وي چې د ترهګرۍ ملاتړي او روزونکي هیوادونه د نړۍ لخوا منځوي او تر فشارونو لاندې ونه نیول شي. دوی وایي افغانستان د ترهګرۍ ملاتړی او روزونکی نه دی، بلکې لسیزې کېږي چې ترهګري له افغانانو او افغانستان نه قرباني اخلي. دغه هیوادونه زموږ لپاره اړتیا نه لري چې اندېښنه ولري. دوی باید د دغو د اندېښنو د منځه وړلو لپاره هغه ځای ته مراجعه وکړي چې دغه ډلې ټپلې یا ترهګرې ډلې ورکې روزل کېږي چې هغه پاکستان ده. که دا د سیمې هیوادونه، ګاونډي هیوادونه او ابرقدرته هیوادونه غواړي چې نړۍ د تروریزم نه وژغوري، نو باید پاکستان تجزیه او منځوي کړي. دا یې اصلي لاره ده. ځینې بیا وایي د اسلامي امارت پر راتګ سره د ترهګرۍ د ودې اندېښنه کمه شوې، خو بیا هم که هند او روسیه له داسې یو څه اندېښنه لري، نو باید د دولتونو په کچه معلومات سره شریک کړي او ګډه همکاري زیاته کړي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې کوم وسایل او ابزار نه لري چې هغه د ترهګریزو بریدونو مخه پرې ډب کړی شي. تر ټولو نه اسانه لاره یې دا ده چې د هیوادونو ترمنځ د حکومتونو په کچه باندې د معلوماتو شریکول او ګډه همکاري زیاته شي. د اسلامي امارت په راتګ سره په سیمه کې دغه اندېښنې کمې شوې دي، ولې بیا هم که چین او روس وخت ناوخته د اندېښنې ښیي، دا ځکه چې په دې هیوادونو کې د اسلام پالو ګوندونو او د مسلمانو حرکتونو د شتون له وجې نه موږ ته پکار دي چې د سیمې له دې اندېښنې څخه د لرېوالي لپاره ګډه همکاري زیاته کړو، خپل کورني مسایل هغه حل کړو او په لویه کې پرېنږدو چې ترهګر یو ځل بیا په افغانستان کې ځای په ځای شي. ځینې وایي چې اسلامي امارت ته پکار ده چې د سیمې هیوادونو د دغو نوو سیاستونو پر وړاندې بې پرې دریځ غوره کړي او ټوله سیمه ډاډه کړي چې مخالفینو ته په افغانستان کې ځای نه ورکول کیږي. امارت اسلامی افغانستان په یو بیطرفه متوازن سیاست د منتج شي چې دغه په نتیجه کې ګاونډیان د اطمینان ولري چې افغانستان به د دوی لپاره هیڅ مشکل نه وي او د دوی دشمنان به په افغانستان کې نه روزل کیږي. ګاونډیانو نه مو هیله دا دی چې د افغانستان د ملت او د افغانستان د نظام دشمنانو ته دا موقع ور نه کړي چې دلته د خلکو په منځ کې تفرقې ته لمن واچوي، د یو بل نیابتي جګړې لپاره لابي وشي. اسلامي امارت بیا له وړاندې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نه شي او هغه ډلې چې پر ازبکستان راکټي بریدونه کړي وو هم له منځه وړي دي. کابل کې یو شمېر سوداګر او پانګوالو لاریون وکړ او له حکومت یې غوښتنې وکړې. متعرضین وایي تر اوسه د هغو پروژو لګښتونه نه دي ورکړل شوي چې دوی ته په قرارداد ورکړل شوې وې. دوی وایي د اقتصادي کمیسیون له لورې ورته په تېر یو کال کې وعدې ورکړل شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. دغه لسګونه کسان د سوداګرو او پانګوالو استازي دي چې د یو سوله ییز اعتراض په موخه راغونډ شوي دي. معترضین وایي د تیر حکومت په پای کې زیاتې پروژې چې دوی ته په قرارداد ورکړل شوي وي او کارونه یې بشپړ یا نیمه کاره پاتې، تر اوسه یې لګښتونه نه دي ورکړل شوي. دا هغه تجارانو پانګوال دي چې د جمهوریت په نظام کې په مختلفو بخشونو کې فعالیتونه کړي دي، ساختماني او سرکسازي او لوجستیکي او تولیدي. د دې شرکتونو ټولې امانت پیسې او هغه مصرفات خدمات چې دوی کړي هغه پیسې ټولې پاتې وي. دوی زیاتوي چې د ریاست الوزرا اقتصادي کمیسیون د دوی د ستونزو د رسیدګۍ په موخه د مالیې وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ته دنده سپارلې وه چې د پانګوالو سره په سلا مشورو د یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي، خو په جوړ شوي میکانیزم کې نو دوی ته د ګډون حق ورکړل شوی او نه یې ستونزې او غوښتنې منل شوي دي. هغه کمیسیون چې د دوی لخوا تعین شوی چې مشري د مالیې وزارت کوله
نه دی یوازې داسې د دې اتحادو استازي په دې میکانیزم کې راغوښتي نه دي او په دې کې د دوی هیڅ نوع غوښتنې او پیشنهادونه هم نه دي جای په جای کړي. پانګوال د اقتصادي کمیسیون د هغه مصوبې چې دوی ته ورکړل شوې د تحقق غوښتنه کوي. در 20 د رمضان موږ ته شپږمه مصوبه فیصله راکړه، مګر متاسفانه د وزارت مالیې او اړوند اداراتو چې هغه د دغه مصوبې د تطبیق لپاره مسؤلیت لري، هغوی متاسفانه چې لازم اجراات نه دي کړي. نن چې د تقریبا شاوخوا 300 شرکتونه راټول شوي وو او دا تقریبا داسې فکر کوئ چې دا د 2.5-3 شرکتونو د استازیتوب باندې دوی راغلي ول او دغه غږ موږ غوښتل چې خپل مسؤلینو ته ورسوو تر څو د دغه مصوبې تحقق موږ غواړو. پانګوال اندېښنه لري که غوښتنې ونه منل شي نو اړ دي چې خپل شرکتونه وتړي او نور به زړه ښه نه کړي چې په کور دننه پانګونه وکړي. سرمایې د فرار زمینه مساعدېږي، همدارنګه په سلهاوه نوره فابریکې به ودرېږي او همدغسې په زرګونه خلک نور به بیکاره سي او دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره به ډېرې ناهیلې او ډېر خطرناکه عواقب ولري. سوداګرو پانګوال استازولیو د خپلو بانکي حسابونو د تضمین د ورکړې او د دوی په بانکي حسابونو د لګېدلي محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه هم لرله. د دوی په خبره په خصوصي بانکونو کې دوی خپل بانکي حسابونو ته لاسرسی نه لري او دغه محدودیت پرې د افغانستان بانک له لوري وضع شوی دی. د افغانستان او ازبکستان پر ګډه پوله سوداګریز بازار جوړیږي. د بلخ ولایت مسؤلین وایي دغه بازار د بلخ ولایت او ترمنځ ښار ترمنځ سرخان دریا سیمې کې په 120 جریبه ځمکه جوړیږي. په دغه بازار 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راځي او د مسؤلینو په خبره له دې سره به د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. په پام کې دا چې د ازبکستان او افغانستان پر ګډه پوله یو سوداګریز بازار جوړ شي. دا د ترمیز ښار سرخندریا هغه سیمه ده چې تر راتلونکو څو میاشتو به پکې د افغان ازبک په نامه د ګډ سوداګریز بازار پرانیسته وشي. موږ د خپل ولسمشر د فرمان پر اساس له افغان حکومت سره د دواړو هیوادونو په ګډه پوله مشترک بازار جوړو ترڅو د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي او له دې لارې به د افغانستان کورني تولیدات نړیوالو بازارونو ته هم وړاندې شي. همداراز افغانان کولی شي چې بې له ویزې یا بازار کې خپل کاروبار وکړي. دغه بازار په 120 جریبه ځمکه کې د 15 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چې له دې سره به د دواړو هیوادونو سوداګرو ته ښه کاري فرصتونه برابر شي. همداراز یو شمېر بلخي سوداګر او پانګوال د هیواد اقتصاد پیاوړتیا لپاره د دې بازار پرانیستلو ته خوښ دي. دغه سوداګر وایي له دې سره به یې سوداګریز کاروبار وده وکړي او د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو ترڅنګ به کورني تولیدات له دې لارې نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. با هر دو کشور هم خوب است بازارچه مشترک است. روابط دو همسایه کشورها خوب میشه. برای ملت افغانستان هم خوب است، به ازبکستان هم خوب است. انشالله دیگه ما هم جنسایی که دارم باید صادر شوه، ما هم دیگه تولیدات داخلی خود میتونم به او کشور بفروشم. از لحاظ اقتصادی نقش مهم و اساسی را در عرصه تجارت تبادله این موضوعات داره که ما هم میتونیم می تولیداتی که ما داریم در این بازار به فروش برسونیم، چون هر جایی که در هر مکانی که هر فعالیت اقتصادی که صورت بگیره این طبیعی است که مفادی ای به هر دو کشور یا به مو مردم و به مو منطقه به مو کشور میرسه. د بلخ اطلاعات او کلتور رئیس وایي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ به دغه ګډ بازار د فرهنګ او ټولنیزو اړیکو او اقتصاد په برخه کې ګټور تمام شي. د افغانستان او ازبکستان پر پوله باندې مشترک بازار جوړ شي چې دا به د افغانستان او ازبکستان په فرهنګ او اجتماعي اړیکو همدغسې په اقتصادي وضعیت باندې ډېر ښه تاثیرات ولري. هیواد کې د اسلامي امارت له واکمنېدو راوروسته دا لومړی ځل ده چې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ پر ګډه پوله بازار جوړیږي. راپورونه وایي تر راتلونکو 2 میاشتو به د یاد بازار کاري چارې پای ته ورسیږي. روح الله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ.
هرات کې د کارګرو شمېر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. کارګر وایي هره ورځ د ښار چوکونو ته وځي، خو په اونیو تېرېدو ورته هم کار نه پیدا کېږي او د کورنۍ غړي له لوږې سره مخ دي. دوی له دولت غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. هر ورځ پر 15 بجې چوک ته راځو. د کور غړي مو زیات دي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه لرو، د کار زمینه راته برابره نه ده. دا د هغو کارګرو خبرې دي چې هر ورځ د حلال روزي د پیدا کولو لپاره دلته د هرات ولایت چوکونو ته راځي، خو پرته د کار له پیدا کولو بیرته خپلو کورونو ته ستنېږي. دا کارګر زیاتوي چې هر ورځ څه باندې 200 کسان دلته د کار او ډوډۍ د پیدا کولو لپاره راځي، خو په دوی کې 10 کسانو ته هم کار نه پیدا کیږي. اینجا سوتری کار آمده که کسی اگه مورد کارگری ببره کار کنیم، اگر در کارگری نبره کار نکنیم مورم کسی نمیشه، اگر شناس کنیم ببره خلاص. این پشتگاه برمایه دیگه چیزی نداره. اینجا روز 200 نفر کارگر میاییم است که یک کر به کار نمیبره. کمک هم که از خارجا میای خانه خوانینا میگیره، نفرای میگیره که 7 تلر داره برای اسلام غله. ځینې کارګر وایي هر ورځ د کار د پیدا کولو لپاره دلته راځي، که کار هم ورته پیدا شي نو پوره پیسې ورته نه ورکول کیږي، او آن دا چې دوی ته ځینې وخت د مرګ ګواښ کیږي. هر جا کار میکنه برو در موقع ساعت کمی شما میگه تعطیل میکنه، طرف مرده میده میگه تو را پشت بوم میندازم وزن چی کار میکنم فلان میگه. ما میگیم خوبه برو در همه پول وز اگه ما کار هم بکنیم کارگری خبری شما نمیکشن، پول به ما حس خیرات به ما بدیم، ما خودی تو دعوای ندارم برو همین مجبوری برو خو میگیریم میایم. موږ غریبانان خلک یو او پر دې پلکې باندې مو روزګار دی، کله پر کار سو او کله نو سو پر کار. په کور کې مو هم ماشومان راته تکه دي، نه خپل د کوچنیانو د وسې چې وړو او کم غوړي او کم وسایل د کور ورته پیدا کو. دا کارګر سهار 15 بجې دلته چوک ته د کار پیدا کولو لپاره راځي او تر ماښامه پورې دلته ولاړ وي. دوی زیاتوي په میاشتو دلته راځي، خو ناهیلې بیرته کورونو ته ستانه کیږي. میایم به دنبال همین کارگری، 5 صبح میایم، من خود مادام 10 نفر خرجخورم، میایم از صبح ساعت 5 میستکنیم تا نمازدگر از تا محل آخونازم کار بگیر ما نمیایه. سر همین میدون برو در 5 تا نون خوش میارم، این مسلمانا خور میزنم. کار غریبینه، 1 سال میشه دست به کار نداری. یک بلوک سوریه هم به گردان مانه، نی نون نی یک نونی میارن دم میدون پاسار 1000 نفر پول میرده. همین ملت دغه غوښتنه ده چې لوړ پالیسي نه وکړي په دغه برابر کړي. دوی مقصد وګوري چې حق چاته رسي چاته نه رسي، یا ارباب خوري یا هغه سرمایه‌داران خلک خوري چې په ساختمانونو کې ناست دي، او هغه خلک چې دې مقصد چې هغه خوار غریب دي کونډه یتیم دي هغو ته خپل حق نه رسیږي. د هرات د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین زیاتوي چې کارونه شته، خو په هغه کچه نشته چې ټول خلک په کار شي. د دوی په خبره ځینې پروګرامونه یې پیل کړي چې په عملي کولو سره به بې روزګاري ټیټې کچې ته راشي. هغه موږ داسې واجد شرایط ورته لرو چې د 18 کالو څخه تر 15 کالو پورې به هغه موږ شاملوو، زده کړې ورته کوو. نو په دې کې هم هغه لویان پر کار سوه. په تیر یوه کال کې بیکاري تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې او خلک له دولته غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي، خو حکومت څو ځله د کار ډاډ ورکړی او تر اوسه یو یې هم نه دی عملي شوی. نظیر هاشمي، شمشاد نیوز، هرات. پکتیا کې پانګونې ته لیوالتیا ډیره شوې او تازه یو سوداګر هوډ کړی چې د سیمې په کچه به یو مجهز روغتون جوړوي. پانګوال وایي پکتیا کې د لاس زیاتې پانګونې هوډ لري، خو له حکومت غواړي چې دولتي ادارو کې د ایراني او پاکستاني تولیداتو په استعمال بندیز ولګوي. د پکتیا سیمهیز چارواکي بیا پانګوال ته د امنیت سربیره ټولو برخو کې د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکوي. د پکتیا سوداګرۍ خونې مشر حسیب ګردیزی وایي چې دغه ولایت کې تر بل هر وخت پانګونې ته زمینه برابره شوې او تازه یوه پانګوال چمتووالی ښودلی چې د سیمې په کچه به مجهز روغتون جوړوي. پانګوال له امارت غواړي چې تولیداتو ته د بازار موندنې برخه کې مرسته وکړي او ادارو کې د پاکستاني او ایراني تولیداتو پر ځای له افغاني تولیداتو استفاده وشي.
پانګوالو ته الحمدلله د موږ تاجران ډېر زړه ښه شوي دی او ورځ تر بلې د موږ تاجران کولی شي هر وخت دوی پانګونه کوي. عام مثال دغه د نوې شفخانې ده چې دوی اوس زړه ښه کړی چې نوې شفخانه دلته ایجاد کړي. داخلي تولیدات موږ لرو چې موږ دولتي ادارات باید هغه استعمال کړي. نن زموږ دولتي ادارات زی د پاکستانی یا ایرانی مواد داخلي اما داخلي تولیدات شرکتونو دروازې ته تالی لګېدلي د بند دي. د پکتیا اقتصاد رئیس انور راشد وایي چې پانګوالو ته بېلابېلو برخو کې د بشپړ همکارۍ ډاډ ورکړل شوی چې په ډاډه زړه دې دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د امنیت په برخه کې دوی ته ډاډ ورکول شو د قومندانۍ له طرفه هم د ښاروالۍ له طرفه هم د برق ریاست له طرفه هم د نورو ادارو له طرفه مکمل ډاډ ورکول شو. نو دوی دې ته آمادګي ښودل دی چې پکتیا کې په بېلابېلو برخو کې دوی پانګونه وکړي او تر څو پورې د موږ هېوادوالو ته کار پیدا شي او دلته دوی خپله پانګونه هم وکړي او پانګه هم وساتل. پکتیا امنیه قومندان محمد عمر مخلص وایي چې امنیتي ارګانونه پانګوالو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او کولی شي چې دغه ولایت کې پانګونه وکړي. لپاره د امنیتي ځواک دی د دوی دپاره چې د دوی په کناره هغه شي د دوی امنیت وساتي نو دوی د راشي خپل پروژې شروع کړي او خپل بیا بدی بیا روونه دي شروع کړي. ان شاء الله موږ مکمل ډاډ ورکوو اطمینان ورکوو ان شاء الله چې د امنیت په مقصد. پانګوال له اسلامي امارت غواړي چې د بانکي محدودیتونو لرې کېدو برخه کې د مرسته وکړي. پانګوال وایي چې د محدودیتونو له کبله اونۍ کې له 100,000 افغانیو او یا 200 ډالرو ډېرې پیسې نه ورکول کېږي چې له کبله یې د دوی فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کېږي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا. په هیواد کې وروستیو سیلابونو نږدې 1500 تنه مړه او ټپیان کړي دي. مسؤلین وایي د هوایي ځواک په مرسته سلګونه کسان ژغورل شوي او لا هم ځینو سیمو کې د ژغورلو عملیات دوام لري. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي مینې او فصلونه یې اوبو وړي او تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او له مرستندویه بنسټونو او حکومت غواړي چې لاسنیوی وکړي. په هیواد کې وروستیو سیلابونو زرګونه کورنۍ زیانمنې کړي، د خلکو کورونه، کرنیزې ځمکې او فصلونه یې وړي دي. یو شمېر سیمو کې سیلاب ځپلي وایي تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې او بې سرپناه پاتې دي. دوی له دولت او مرستندویه بنسټونو غواړي چې مرستې ورسره وکړي او سرپناه ورته برابره کړي. پکتیا کې د سیلابونو له وجې خلک دومره زیانمن شوي دي چې بېګا سبا نه لري. د خلکو کورونه وران شوي دي. پکتیا ته هیچا نړیوالو طرفه د امارات طرفه کومې مرستې اوسه پورې نه رسېدلې. د خلکو کورونه، د خلکو کلي، ټول جوماتونه، هر شی وران دي وروره ګله، خو اوسه پورې داسې مالي مرستې چا نه دي ورسره کړي دي. پکتیوال سره پکتیا ډېره زیانمنه شوې ده. لږه زیانمنه نه، ډېره ان تر ولسوالیو پورې زیان پکتیوال ته رسېدلی دی. سیلابونه راغلي دي، خلک یې تباه کړل، خلک یې برباد کړل وروره. اول دا زه شخصي ځان ته ښیم چې موږ حتی کالي هم تر لاندې دي. اوس شو مرستې نشته، هغه نشته، کومک نشته. مرستې کومې راغلې هغه نیمو خلکو ته رسېدلې، نیم دغسې پاتې دي. نو باید د دغو سره مرستې هم وشي، همکاري هم وشي او پوښتنه هم وشي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی ګڼو سیمو کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړي او هغه هیوادوال چې په سیلاب کې بند پاتې وو د ملي دفاع وزارت د هوایي ځواک لخوا د چورلکو په وسیله ژغورلي دي. موږ د 600 څخه زیات هیوادوال د ملي دفاع وزارت د څرخکو څخه په استفادې د سیلابونو له سیمو څخه ایستلي او امن سیمو ته انتقال کړي دي او هغوی ته د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او خیمې توزیع کړي دي. په بعضې سیمو کې اوس هم سروې جریان لري او په بعضو کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو توزیع جریان لري. حقانی وایي ارزګان، زابل، کندهار، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلابونو کې خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او هڅه کوي چې ټولو اغېزمنو ته رسیدګي وکړي. تر دې مهاله د سیلابونو له وجې په ټول هیواد کې 194 کسان مړه او 280 کسان ټپیان شوي دي. واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته سیمه او نړۍ له افغان دولت نه تضمین غواړي چې افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي او نه باید د افغانستان خاوره د کوم هیواد پر ضد وکارول شي. خو د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان په تیر یو کال کې نه یوازې دا چې پر افغان خاوره یې حملات کړي بلکې امریکایي الوتکو ته یې خپل حریم په واک کې ورکړی او د افغانستان پر ضد یې کاروي. تازه دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد تایید کړي چې امریکایي الوتکې له پاکستانه افغانستان ته راځي او پر پاکستان یې غږ وکړ چې د دغې چارې مخنیوی وکړي. د همدې موضوع د بحث لپاره ښاغلی توریالی زیزی راسره په د سکایپ په لیکه مېلمه دی. زازی صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر.
تاسې ستړي مه شئ، ستاسې وخت دې هم په خیر وي. ستاسې له طریقه ستاسو قدرمنو همکارانو ته، لیدونکو ته او خپل ځورېدلي ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او خپل تسلیت د دې سیلابونو له امله هغه زموږ هېوادوال چې خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده عرض کوم. ډیره مننه کوم. کور مو ودان. زازی صاحب، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو نږدې 1 کال پوره کیږي، 3 ورځې وروسته. ګمان همدا چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېده او د امریکا پوځي حضور هم په افغانستان کې ختم شو. ولې په دغه موده کې پر افغان خاوره لا هم امریکایي الوتکې ګزمې وکړي؟ د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې آیا امریکا حق لري چې پر یو هیواد باندې چې یو خپلواک هیواد وي تیری وکړي او ګزمې پرې وکړي؟ ګورئ، لومړی خو دا ده چې هغو هیوادونو چې په ملل متحد کې د هغه منشور په اساس باندې لاسلیک کړی ده، هغه کې واضح په صراحت سره ویل شوي دي چې د هر هیواد حریم مسؤون ده. دا چې اوس د امریکا پر وړاندې څوک څه نشي ویلی، هغه یوه برقدرته هیواد ده، نو هر څه چې زړه وغواړي هغه کوي. او که ده واقعا د ملل متحد منشور ته درناوی درلودلی، ده به په افغانستان باندې د روسیې غونته نظامي یرغل نه کول. له بلې خوا نه تر څو چې پاکستان په دې سیمه کې شتون ولري، افغانستان به د پاکستان له لاسه آرامه ورځ ونه لري. علت یې همدا ده چې ضعیفه حکومتونه د هغو حکومتو پر وړاندې چې نوي جوړ شوي دي چې هغه وخت کې افغانستان شتون لرلو، پاکستان شتون نه درلودلو. خبرې ټولې ښې کوي، مثلا ښې خبرې سړی په دیوالو هم لیکلی شي، مګر عملا باید دوی عمل وکړي. د پاکستان پر وړاندې چې هماغه ورځ باندې د پاکستان تیارې په افغانستان باندې په خوست کې بمباردمان وکړو، دغه خبره چې نن ملا یعقوب کوي، هغه وخت به په یوې جټ تیارې ته که لري که نه لري، یو هلیکوپټر ته به امر ورکړی وی چې د دغه بمباردمان ځواب یې ورکړی وی. زه بخښنه غواړم دغه شعر د ویلو ده، مګر هغې بله ده. په دري کې یو شعر لرو، وایي کار هر کس نیست خرمن کوبیدن، گاو نر میخواهد و مرد کهن. دا وطن غښتلو خلکو ته، سپېڅلو خلکو ته، ملي شخصیتونو ته اړتیا لري چې دا وطن د دغه غمیزې څخه، د دغو پردیو یرغلګرو څخه وژغوري. تر څو چې طالبان واقعا خپلې اړیکې د پاکستان د آی سره قطع نه کړي، دا وطن کې به دغه لوبې روانې وي. ولې په دې کې پاکستان هم ضربه نه ګوري، امریکا هم نه ګوري، دا نور ګاونډي هیوادونه، سیمې هیوادونه هم نه ګوري. په دې 13 لسیزو کې زموږ هیواد د دغه پنجابستان له لاسه زموږ ولس خاورو سره سم شو، وطن یې راته وران کړلو. په میلیونو نفر زموږ شهیدان، زخمیان، یتیمان، کونډې رنډې او وطن د هدیرو څخه ډک شو. دوی که واقعا طالبان یا ملي دفاع وزیر دغه ژمنه د خبري رسنیو له لارې نه کوي، دی باید عملا ثابت کړي. هغه د دې دپاره چې دی باید خپل سرحد د پاکستان سره وتړي. ولې د دې دپاره امریکا هماغه ورځ چې په 15 د اګست باندې د افغانستان څخه ووتله، هغه توره ورځ د نړۍ په تاریخ کې هیڅ نه و لیدل شوې. په هماغه ورځ د امریکا دفاع وزیر لوی درستیز په صراحت سره وویل چې موږ په دې سیمه کې شتون لرو، عملا وتلي یو، مګر نور دلته موږ غیر مستقیم چې هر ډله په دې سیمه کې پیدا شي موږ یې له منځه. بله زازی صاحب، بحث هم همدغه دی او اندېښنې هم همدغه دي چې د کابل په شیرپور باندې د امریکا د ډرون الوتکې برید به شاید په افغانستان باندې وروستی برید ونه وسي. ولې اسلامي امارت وایي چې دغه برید په تړاو باندې دوی پلټنې پیل کړي، څېړنې کوي او موقف یې واضح دی. شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د اسلامي امارت مشرتابه په کندهار کې یو شمېر چارواکو او سوداګرو سره په لیدنه کې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان پر ضد که د هر ګاونډي هیواد هوایي حریم کارول شوی وي، د هغه هیواد لپاره به بعدې پایلې ولري. نن دفاع وزیر په رسنیو مرکز کې په ډاګه وویل چې دغه
الوتکې له پاکستان راځي دا دا ښیي چې دوی موقف لري. ستاسې په نظر دغه موقفګري چې اوس کابل اسلام آباد په وړاندې ده نیولې ده مناسبه ده که نه؟ کوم اقدامات باید اسلامي امارت وکړي؟ هغه غونډه چې په قندهار کې وشوله د هېواد د راتلونکي لپاره هیڅ شی ورکې شتون نه درلوده. یوه خبره به یې کړي ټول هماغه د دوی د خپل د حاکمیت مسله په خپل منځو کې جنجالونه دردسرونه لري. د طالبانو امارت په منځ کې د آی اس آی ډېر برجسته غړي شتون لري د آی اس آی دپاره کار کوي. اول خو باید طالبان ځان ته باید هغه ملي شخصیتونه په ځان باندې راټول کړي لکه همدغه ملا یعقوب چې هغه د دې هېواد ملي یووالي ته ژمن وي او هغه څیرې چې مثلا د آی سی آی لپاره کار کوي لکه وزیر بالمعروف ده که څه بلا ده دغه خپله هیبت الله د دوی رهبر چې ده رئیس د محکمې چې ده او بل هغه وزیر د تحصیلات عالی چې ده دغه خلک دوی باید د دې هېواد نه ورکي او دلته باید یو ملي یووالي زازی صاحب اسلامي امارت همیشه دغه تورونه ویداوې رد کړي دي او دا د ځینو هیوادونو یا د بهرنیو استخباراتو دسیسې بولي چې په افغانستان کې نه غواړي یو مرکزي حکومت او یو مقتدر دولت وجود ولري. راځو دې ته چې د اسلامي امارت په 2020 کال کې له امریکا سره په دوحه کې یوه هوکړه لاسلیک کړې ده که په شیرپور باندې د امریکا برید چې تر اوسه د ادعا په حد کې پاتې دی او کوم اسناد نه دي وړاندې شوي دوی خپل هدف په نښه کړی وي او اسلامي امارت بیا د دغې هوکړې خلاف ایمن الظواهري ته په افغانستان کې ځای ورکړی وي. دغه هوکړه د دواړو خواو لخوا نقض شوې ده خو تر اوسه پورې دواړو خواو وروستۍ څېړنې او اسناد هم نه دي وړاندې کړي چې هیوادونه او یا استخبارات دولتونه یا ملتونه قانع کړي. ستاسې په نظر دغه برید به وروستیی وي او که نه امریکا غواړي په افغانستان کې نور بریدونه هم ترسره کړي؟ امریکا یا طالبانو د دوحې تعهد کې یا تفاهمنامې کې څه چې ویلي دي هغو ته دواړې خواوې ژمن نه وي او د دواړه ډلې چې دي که امریکایان دي که نه حکومت د ولس ته درواغ وایي رښتیا نه وایي دا به د دوی وروستی برید نه وي ول د دې دپاره چې دوی په افغانستان کې نور هم یو تعداد اشخاص د ملل متحد او د امریکا په تور لیست کې شامل دي سبا به په هغو باندې هم برید کوي او امریکا دلته په دې سیمه کې سیاسي ګټې لري. په هیڅ صورت سره امریکا نه غواړي چې دا سیمه یا افغانستان د چین یا د روسیې سره د ایران د دغه اثر لاندې راشي. له بلې خوا نه پاکستان هغه هیواد دی چې امریکا یې د خپلو سیاسي ګټو دپاره استعمالوي او خپله پاکستان هم اوس د سیاسي بحران او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی ده. لویه ستونزه دا ده چې امریکا په هیڅ صورت سره نه غواړي دا خبره ما کړې ده چې هند ته کوم ضرر ورسیږي ول د دې دپاره چې د هند اړیکې د چین سره خرابې دي او د هند اړیکې هم د پاکستان سره خرابې دي او امریکا غواړي چې هند په خپل ځان سره وساتي په خپل واک کې وساتي لکه چې د اروپایي هیوادونه د ناتو تر نامه لاندې خپل ځان واک کې ساتلی دي او دا سیمه هم غواړي چې دې دپاره په خپل واک کې وساتي. له بلې خوا نه روسیه هم هڅې کوي چې سبا ته په ملل متحد کې یو کنفرانس د افغانستان په هکله لري هغه هم دا هڅې کوي چې په دې سیمه کې خپل حاکمیت وساتي. هغه په دې معنی چې دغه جګړه د پاکستان په خپله ډېر اوږدمهاله پلان د افغانستان لپاره لري روسیه هم لري چین هم لري امریکا هم لري. دلته د طالبانو یا امارت اسلامي هوښیارتوب ده چې د دغه حالت نه ځان څنګه وساتي لکه زموږ په وخت کې افغانستان د یو لوی فرهنګ او لوی کلتور خاوند و د ټولې نړۍ سره خپل ناپیلتوب ساتلی و هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې زموږ په خاورې باندې یا سیاسي تعرض وکړي تجاوز وکړي یا نظامي تجاوز وکړي یا بله وکړي. اوس دغه زمینه پاکستان ته یا نړیوالو هیوادو ته چا مساعده کړه دغه څو لسیزې چې دغه نظامونه په دې هیواد کې رامنځته شول دا زمینه دوی ورته مساعده کړه ولې دوی د مغو ښکاریانو ښکارچیان دي چې د هغو هدف په دې سیمه کې عملي کوي. اوس خطرناکه تر ټولو ډېره خطرناکه لوبه دا ده چې
همدغه پخواني مافیایي کړۍ هغه د احمدشاه ملي خاین احمدشاه مسعود اوس یې زوی هغه احمد ولي د ده پر کټۍ راپاڅېدلی دی د مقاومت ملي په نامه هغه چا چې دا ولس دا هېواد د خاورو سره سم کړو نن راپاڅېدلي دي هغه د مقاومت ملي په نامه غږېږي دا ټوله لمسون د روسیې ده د ایران ده او دا د مرکزي اسیا هېوادونه دي چې وکولی شي هیوادونه بله دولتونه مکلفیت لري چې د خپلو اتباعو او د خپل هیواد د امنیت لپاره اهداف دفع کړي او یا د بریدونو مخنیوی وکړي ولې ستاسې په نظر آیا لازمه نه ده چې دولتونه که چیرته په افغانستان کې کومه ترهګرې ډلې وي یا دغه اندېښنې چې روس چین پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونه وان امریکا له افغانستانه لري دغه اسناد ولې اسلامي امارت سره نه شریکېږي ستونزه دا ده چې دلته دغه د استخباراتي کړۍ په دې سیمه او منطقه کې ډېرې سختې فعالې دي حتی د دوی په وجود کې دغه استخباراتي کړۍ شتون لري چې هغه افراد او اشخاص چې د دغو استخباراتي ادارو غړي دي هغه د دوی سره یو ځای موجود دي په دې هغه کې کله چې په یو هیواد کې یو ملي حکومت شتون ولري هیڅ کله به چاته اجازه ورنکړي چې یو پردی یرغلګر هیواد یا ګاونډی هیواد د هغه هیواد په حدود عربي او تمامیت ارضي باندې تجاوز یا تیری وکړي دا د نړۍ په قوانونو کې ملل متحد کې په صراحت سره ویل شوي دي لویه تېروتنه د امارت اسلامي دا وه که دوی غوښتل چې دا هیواد یې دغو ټولو ستونزو غمیز څخه ژغورلی وی دوی هماغه غوښتنې چې نړیوالو او ولس د دوی څخه لرلې هغه یې باید عملي کړې وی دوی په ډېر زیاتو کمبودو سره مخامخ دي دوی سیاسي شنونکي یا تحلیلګر نه لري دوی مسلکي افراد نه لري دوی مسلکي نظامي اشخاص نه لري دوی ټوله د مولایي نه نیولې تر مولا پورې ټول همدغه ادارو کې دا مقرر کړي دي نو یو هیواد چې خپله دروازه ونه ساتل شي یو څوک چې د خپل کور دروازه ونه ساتل شي هغه څنګه کیدای شي د غله نه د پردي یرغلګر نه زازی صاحب بله زازی صاحب نن سرپرست وزیر وویل چې امریکایي ځواکونو د افغانستان له وتلو مخکې رادار سیستم او ټول هغه وسایل له منځه وړي دي چې دوی پرې کولی شول چې هوایي حریم پرې کنټرول کړي او ساتنه او دفاع یې وکړي دغه عمل د امریکایانو لخوا په کابل کې ترسره شوی دی اوس د افغانستان د حیثیت د افغانستان د ازادۍ د افغانستان د ارضي تمامیت مسله ده اوس له دې وروسته به امریکا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې نه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا منشور ته ژمن دی نه د دوحې هوکړې ته ژمن دی او نه کوم اسناد کابل سره شریکوي بلکې په ښکاره یې ویلي چې موږ له پوځي حضور پرته هم خپل اهداف په نښه کولی شو د هوایي بریدونو دوام افغانستان کومې خواته وړي که په لنډو کې راته ووایاست د افغانستان فقط یوازینۍ لار هغه دا ده چې تر نن ورځې پورې چې په دا یو کال کې طالبانو په دې هېواد کې حاکمیت درلودلو هغه کړنې چې دوی ترسره کړي نه ولس نه نړیوال ته د منلو وړ دي دوی باید ولس په خوله کې ولس د ځان سره راونیسي د دې دپاره له بلې خوا امریکا په ملل متحد کې د ویتو حق لري ملل متحد څوک د امریکا ده هغه چې ملل متحد امریکا چېرته وي ملل متحد سر نشي ته نه غړولی زما یوازینۍ آرزو د طالبانو څخه دا ده موږ خپل ملي غرور له لاسه ورکړی دی یوازینۍ لاره د بریا د دې هېواد او د دې ولس دا ده دغه کړنې چې طالبان نون دوی کوي دغه شرعي مسایل موږ هېواد مسلمان وو ولسین کې مسلمان دي مسلمان به پاتې شي دین او سیاست باید سره جدا شي دین او حکومت سره باید جدا شي هیڅوک د افغانستان نه نشي کولی د اسلام لمنه ټوله کړي دا جرات به په نړۍ کې هم څوک ونه کړي مګر زما هیله دا ده تر څو چې طالبان د افغانستان ټول ولس ټول ملي شخصیتونه او ټول ملي ځواکونه نظامي افسران مسلکي خلک د ځان سره شریک نه کړي دا هیواد به د پردیو د یرغلګرو تر اثر لاندې ډېره مننه زازی صاحب کور مو ودان چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ درنو لیدونکو توریالی زازی او راسره چې د سکایپ په لیک راسره مېلمه و بیا هم ښه راخلاست او څو لنډ خبرونه درته توریال کړو خیل وړاندې کوي
ګاونډي هیوادونه دې د داعش ډلې له اقداماتو اندېښنه نه کوي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سیمې هیوادونه او ګاونډیان دې په افغانستان کې د داعش ډلې له ګواښه اندېښنه نه لري، ځکه داعش ډله دومره نه ده چې په تړاو یې اندېښنه وشي. مجاهد هغه خبرې وروسته له هغې وکړې چې د شانګهای همکارۍ غونډه کې د دفاع وزیرانو د دغې موضوع په تړاو اندېښنه څرګنده کړې وه. د سیمې هیوادونو او ګاونډیو تر دې وړاندې هم څو ځله ویلي چې د داعش ډلې ګواښ زیاتېدونکی دی. اسلامي امارت له پیله په دې ټینګار کوي چې افغان خاوره به د چا پر وړاندې ونه کارول شي او د تل په څیر یې یو ځل بیا ډاډ ورکړی دی. د کانونو او پترولیم وزارت په تیره یوه اونۍ کې څه باندې 400 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. دغه وزارت په یو ټویټ کې لیکلي دغه عواید د روان کال د ازمنې میاشتې له 20 نیټې د روانې میاشتې تر 2 نیټې پورې حساب شوي دي. قانون وزارت هره اونۍ د خپل عوایدو اعلان کوي چې تر دې وړاندې اونۍ هم د شاوخوا 400 میلیونه افغانیو د عوایدو د ترلاسه کولو خبر ورکړی و. دغه وزارت داسې مهال د قانونو د عوایدو زیاتېدو خبره کوي چې تر دې دمه د افغانستان پر روان بد اقتصاد هیڅ ډول مثبت اغیز نه دی کړی. د پکتیا جانخیل ولسوالۍ کې د یو کور چت پریوتو پیښه کې 15 کسان مړه دي. د پکتیا اطلاعات و کلتور رئیس خالقیار احمدزی وایي تیره شپه د اورښت له کبله د جانخیل ولسوالۍ بلخیلو سیمه کې د یو کور چت پریوتی. د دغې پیښې له کبله یو ماشوم، یو ښځه او 3 نجونې مړې شوي دي. د وروستیو سیلابونو له امله د هیواد په کچه په بیلابیلو سیمو کې کورونه ویجاړ شوي او خلک بې سرپناه پاتې دي. د پیښ پر وړاندې د چمتووالي په چارو کې د دولت وزارت د وروستیو سیلابونو له امله مرګ ژوبلې تازه شمیر خپور کړ. دغه وزارت وایي په تیرو څو اونیو کې د هیواد په 21 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دغو شدیدو سیلابونو له امله 194 کسان مړه شوي دي. د دوی په وینا په ورښتونو او سیلابونو کې د کورونو ویجاړېدو ترڅنګ څه باندې 280 تنه ټپیان هم دي. افغانانو سره باید د ملګرو ملتونو مرسته دوام پیدا کړي. د تاجکستان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او افغان ولس سره باید د دوی مرستې روانې وسي. امام علی رحمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په ټلیفوني اړیکه کې د نورو خبرو ترڅنګ له افغانانو د ملاتړ یادونه هم کړې ده. امام علی رحمان ویلي روان وضعیت ته په کتو افغانان بشري مرستو ته ډېره اړتیا لري. د تاجکستان ولسمشر په دغه خبرو کې د نړیوال ټولنې مرستې هم اړینې بللې دي. هغه په دغه ټلیفوني خبرو کې له یونما هم غوښتنه کړې چې د افغانانو روان وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. او وروستی خبر هم دا چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پیښو ته د رسیدو کمیسیون غونډه وشوه. غونډه کې مولا عبدالغني برادر پیښو ته د رسیدو کمیسیون مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو شویو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. مولا برادر ټینګار وکړ چې د ولس خدمت او د هغوی د ستونزو حلول د اسلامي امارت لومړیتوب دی او په پوره ژمنتیا سره دا کار کوي. هغه د طبیعي پیښو رامنځته کېدو پر مهال د مرستو په ویش کې پر روڼتیا هم ټینګار وکړ او زیاته کړې ده چې اړوند وزارتونه او ادارې باید په ډیر شفاف ډول زیانمنو شویو ته مرستې وویشي. پیښو ته د رسیدو کمیسیون غړو وزارتونو او ادارو وویل هغه ولایتونو کې چې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي هلته یې پر وخت خپل مرستندویه ډلې استولي او له زیانمنو شویو کسانو سره یې لومړنۍ مرستې هم کړي دي. له تاسې او خپلو ټولو همکارانو مننه کوم. د نن شپې خبري ټولګه مو همدومره وه.